سلام. اوس هم د 9 بجو خبرونه. په ایران کې پر یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د دریو نارینهو لخوا جنسي تیری شوی دی. ایراني مسؤلینو ویلي دغه نجلۍ چې بهرا نومیږي د تېرې چهارشنبې په ورځ د اصفهان په خمیني سیمه کې په داسې حال کې چې د خپل کور مخې ته پر لوبو بوخته وه د دریو نارینهو لخوا تر تښتول کېدو وروسته پرې تیری شوی او له څو ساعتونو وروسته په یوې کنډواله کې موندل شوې او تیري کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. د دغې ماشومې مور هوا ګل ابراهیمي ویلي د بهاري روانې وضعیت ډیر خرابه دی او د دغې کورنۍ ټول غړي په یو وحشت کې ژوند کوي او له کوره بهر ته د وتو جرأت نه لري. په فراه کې د یوې نښتې له امله 14 طالبان وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. څرګنده ملي اداره وایي دغه نښته هغه مهال ترسره شوې چې د دغې ادارې ځانګړي ځواکونه له فراه هلمند ته پر لاره وو چې د فراه رود ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. ویل کېږي په دې نیم ساعته نښته کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم ترلاسه شوي، خو څرګندې ملي ادارې په دې اړه چې آیا په یاده نښته کې د دوی ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني د کابل ښاروالۍ له مشرتابه غړو سره په کتنه کې وویل کابل ښاروالي باید د کابل ښاریانو هیلې ځواب او په دې ښار کې نظم رامنځته کړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر مازدیګر په ګلخانې ماڼۍ کې ترسره شوه زیاته کړه چې د خلکو رضایت د کابل ښاروالۍ د کړنو معیار دی او باید دغه کړنې د کابل ښار د وضعیت پر ښه والي نیغ په نیغه اغیز ولري. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې کابل ښاروالي باید پر بنیادي ستونزو تمرکز وکړي او له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د په دې اړه خپل لیدلوری ډېر ژر شریک کړي. 6 تنه په پکتیا کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور ونیول شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وزیر احمد شهاب وایي دغه کسان چې تر دې مخکې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او جعلکارۍ بوخت وو، تېره ورځ د ګردیز ښار د دویمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. نوموړی د پکتیا له اوسیدونکو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت خوندیانې په برخو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. له دې سره سم په بادغیس کې 4 تنه د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور ونیول شول. د دغه ولایت امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه کسان چې د بادغیس د نشهیي توکو د پرچون له مشهورو پلورونکو دي تېره ورځ د قلعهنو له ښاره نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو اندازه پیسې او نشهیي توکي، یوه وسله، یو موټر او 2 موټرسایکلونه هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. این اورک به اختطاف و به امثال گپای دیگه که غیر از مواد مخدر دست داره و یک آدم خیلی فجیع است که هیچ کسی را نتانسته بود بازداشت بکنه. اگر بازداشت هم میشد شاید روی واسطه ها مسئلت ها رها میشد که امروز دیروز ساعت 4 بجه نورک بازداشت شد و تقریبا همراه یک نفر دیگه 2 نفر محول سارنوالی شده که با همه موادشان اونا به سارنوالی داده شده. اینا را محول سارنوالی میکنیم که او ولسمشر غني تېر ماښام له یو شمېر دیني علماو، خطیبانو، د جوماتونو د ملا امامانو او د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي له استادانو سره یو ځای روژه ماتی وکړ. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په سلامخانې ماڼۍ کې ترسره شول وویل د منبرونو له لارې خلکو ته د سولې پیغامونو په رسولو کې د علماو رول ډېر مهم دی. ولسمشر همداراز څرګنده کړه چې د دې وطن وجودي فلسفه یوازې او یوازې د اسلام مبارک دین دی او بلې فلسفې ته اړتیا او لیوالتیا نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.